دښمني نه و چې زما عملیاتونه کوو. زه پوهېدم چې دلته پنجاب دی، زه پوهېدم چې دلته د پنجاب مزدوران راغلي. طالبانو ته د KPF یو پخوانی قماندان پیغور او غوسه ده چې څه ویلي نور یې له خپلې خولې واوري او چینل سبسکرایب کړئ. دښمني نه و چې زما عملیاتونه کوو. زه پوهېدم چې دلته پنجاب دی، زه پوهېدم چې دلته د پنجاب مزدوران راغلي دي، زه پوهېدم چې دلته د نورو کوپارو ملکونو لاسونه په هغه ځای کې راتلل د موږ افغانان به په شهادت رسول. نن ډېر په سپین سترګي باندې تاسې اول د دوی څه شی حنیفي دی چې دا ویل چې که څوک جومات کې انتحار کوي، که څوک مکتب کې انتحار کوي، دا هېڅ په هېڅ کتاب کې نشته. ورته تا په جومات کې وکړه، تا په مکتب کې وکړه، تا په فوټبال کې وکړه، تا په والیبال کې وکړه، تا په کودکستان موږ یو ساعت مخته ماشوم پیدا شوی او یو ساعت وروسته تا شهید کړی ده. څومره سپین سترګي خلک یې، څومره بې شرمه خلک یې، څومره بې وجدانه خلک یې سیده چې ته اوس خلکو ته وایې چې نن دا ټول تا دی، تا کارونه تا کوو. څه کارونه چې تا کوو هغه اوس په موږ باندې نړیوال کوي. څه کارونه چې تا کړی اوس هغه ټول خلک په موږ باندې کوي. تا د صحیح ده چې یو سړی په روژه کې روژه تا بله ورځ ولیده، صحیح ده، یو سړی روژه خوري هغه به شرعي عذر ولري، تا په خوله کې کسه ورکړې ده، ته بازار په بازار کرځئ. یو ماشوم ده چې ما خپله ورته ژړلی دي، هغه به د نیستۍ نه پیاز یې اخیستی و، پیاز دې په غاړه کې اچولی، هغه 12 کلن 13 کلن ماشوم ده. په کوم کتاب کې تا ولې هغه د علامګل حقاني ورور وننیوه؟ کش دې نه که شرعي نظام دغه ته خلک وایي، هغه د په زنا او د ښځو په ګاډا او په شراب او په میلو دا اوس کش که دغه د امیر د حوزه د جل آباد دغه راوړه سیده میدان ته یې کش که راوړه سیده. ولې دا د شریعت یا د هر څه د خلي د غریب خلکو دپاره ده؟ کوم کار ته نه ده کړی ملا صاحبه؟ نو الله قماندان صاحب بس خدای دې پوه کړي دا خلک نه پوهېږي. دلته یو فکر کوم یو حاجي ایم ډي دی، دغه وایي سیده چې تا کم ظلمونه کړی. وروره ما درته مخته ویل سیده چې موږ د چا سره شخصي دښمني نه درلوده، او هر چا چې تالیف ته ځای ورکړی دی نو موږ هغه دښمن وو. دا خو ظلم نه و. زه تا ته وایم سیده چې هغه ظلم نه و. زه نه غواړم چې چوکاټ نه وځم. دا وری به مو خوښ شو، دا وری به مو خوښ شو سیده، دا وری به مو څه ښه خوښ شو. اوس موږ 60 مخ کالي درته غوښتي، 60 مخ. دا زه درته وایم سیده نه غواړم چې نور لاړ شم مخ ته. څه دا وری به موږ به مو ښه خوښ شو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.